السلام علیکم. محمد یاسین فهیم صاحب په ډېر احترام سره په ډېر زیات احترام سره دا میسج درته کوم. محمد یاسین فهیم صاحب، مولوي صاحب او زه ارمان یم په ډېرې بخښنې سره زما در سره رابطه د یو څو موندانه وه. زما د واټساپ نمبر هم بدل شوی. رب تعالی دې وکړي چې ستاسو هغه بیماري جوړه شوې وي. مولوي صاحب، زما یو دوه پوښتنې دي او ډېرې ضروري پوښتنې دي. نو هیله کوم چې تاسې ماته داسې جواب راکړئ چې زه ستاسې پیغام ستاسو د خولې هر یو مبارک الفاظ زه د قوم بچي ته رسول غواړم. نو هیله درنه کوم چې تاسو ماته دا رقم ته جواب راکړئ چې خلکو ته نن سبا چې تاسو وایئ چې صرف دغه ګناه ده، نو هر انسان داسې بل رقم ته شوی دی، وایي دا ګناه صرف لکه چې یو نوم دی. نو تاسې دغه یو دوه سوالونه دي، ډېر آسان سوالونه دي. دا په جواب کې ما ته لږ داسې تشریح کوئ چې خلکو ته پته ولګېږي چې واقعي د ګناه څه شی دی. مولوي صاحب، اول سوال دغه دی چې دغه یو مسلمان راجګېږي د بل مسلمان ټول خاندان ته وایي چې ستاسو د ټول خاندان میندې داسې کم یا خویندې داسې کم، صرف مور ته رسیږي او خور ته رسیږي، او یا ټول قوم ته د مور او خور کنځل کوي او په غیب کې کوي. د دې انسان ته تاسو څه ویل غواړئ؟ صرف دغه چې دا ډېره ګناه ده. د ګناه لږه تشریح کوي. زه ډېر زیات عرض درته کوم چې تاسې ماته د ګناه تشریح کوئ چې په څه قسم ته ګناه ده، د دغې ګناه جزا او سزا څه شی دی. دویم سوال دغه دی مولوي صاحب چې یو انسان چې توبه وباسي او ټول قوم مخامخ توبه وباسي، په غلط او په پلیت عمل کې د ده لاس وي او توبهګار شي، ټول عوام ته ټول ملت ته مخامخ شي چې ما توبهګار شوم، یو 3-4 میاشتې یو کال ډېر یو ښکلی انسان شي، د مسجد امام شي، د جومات امام شي، خلک ورپسې شاته منځونه وکړي او دی همغه عوام ته خپل ملت ته دوباره راودرېږي، ورته وایي چې زه ډېر زیات بېوسه شوی یم، ما سره پیسې نشته، خو زه همغه خپل پلیت عمل ته بیا ځم په دې چې زه ډېر زیات بېوسه شوی یم. دغه ګناه لږه راته تشریح کوئ. زه منم چې دا ګناه دی، واقعي چې ډېره ګناه ده، مګر هم زه تاسو مبارکې خولې نه اورېدل غواړم چې څه قسم ته ګناهونه دي. دغو دواړو سوالونو جوابونه مولوي صاحب که تاسې ماته راکړل نو احسان به دې وي راباندې. ستاسو شکرګزار یم. رب تعالی دې تاسو همیشه سربلند ولري. څومره عزت چې دنیا کې لرئ، دې نه زیات عزت رب ذوالجلال نه په ورځ د محشر درته غواړم. الله دې عزت وکړه، الله دې عزتمند کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه. الله رب العزت مو په خپل حفظ و امان کې وساته. هیلهمند یم چې تاسو به هم ښه یاست. شپې او ورځې به مو په خوشحالۍ او په سوکالۍ سره تیریږي. په دې کې شک نشته چې پیغمبر علیه السلام په خپلو مبارکو ویناوو کې کنځلې کول د منافق خصلت او د منافق صفت بیان کړی. د دې ترڅنګ چې کنځلې کول ګناه ده، دا د منافق صفت او د منافق خصلت دی. ځکه پیغمبر علیه السلام چې کله د منافق خصلتونه او صفتونه بیانوي، یو صفت په هغه کې دا بیانوي چې اذا خاصم فجر، چې کله چا سره څه شخړه راشي نو بیا ښکنځل او کنځل کوي. نو یو کس چې د بل چا په بېعزتي کې خپل عزت لټوي یا د بل چا په بېعزتي کې او ښکنځلو کې خپل زړه ته تسکین ورکوي، د ده نه لوی منافق او د ده نه لوی بېعزته انسان بل نشته دی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم
موږ او تاسې به راشو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت او د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین مبارک سیرتونه به مطالعه کړو چې هغوی د الله رب العزت د دین لپاره څومره خوارۍ تیرې کړې دي، څومره سختۍ یې ګاللې دي، خو په اندازه د سانتي د الله رب العزت د دین نه هغه طرف ته دوی قدم هم نه دی ایښی. د عربو مشران راځي پیغمبر علیه السلام ته وایي که ته سرداري غواړې نو موږ به سرداري درکړو، که ته سرمایه غواړې د ټولو عربو نه به پیسې راټولې کړو، تا به د ټولو عربو سرمایه دار وګرځو، که ښځه غواړې ښځه به درته وکړو، خو زموږ د خدایانو او زموږ د دین مخالفت مه کوه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي والله لو اوزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکته. قسم په الله که لمر راوړي زما په ښي لاس کې کیږدي او سپوږمۍ راوړي زما په چپ لاس کې کیږدي د دې لپاره چې زه د دین کار پرېږدم هیڅکله نه، یا به خپل هدف ته رسیږم یا به په دې لاره کې وژل کیږم. تاسو مصعب ابن عمیر ته وګورئ، په مکې مکرمه کې نازولی ځوان، په مکې مکرمه کې ښایسته ځوان، ان تر دې چې د سیرت کتابونه لیکي چې ده به د ورځې د 200 دینارو جوړه اغوستله، اما کله چې د الله د دین لپاره کار شروع کوي، په رسول الله ایمان راوړي، مور و پلار یې ده ته د خوراک او څښاک لپاره څه نه ورکوي، د مار غوندې پوستکی تیوزي، او د احد غزوه کې چې شهید کیږي څه نشته چې مبارک ته کفن کړي. یو څوک چې د الله رب العزت د دین لپاره کار کوي هغه باید دا عقیده ولري چې زما مالک الله دی. یو څوک چې د الله د دین لپاره کار کوي هغه باید په دې معتقد وي چې زما رازق الله دی. یو څوک چې د الله د دین لپاره کار کوي هغه باید عقیده ولري چې زما حافظ، زما ناصر، زما مددگار او زما ساتونکی الله دی. دا چې زه څو ورځې د الله د دین لپاره کار کوم او پیسې پکې پیدا نه کوم، بیرته زه بې حیایي ته مخه کوم، دا منافقت دی، دا اخلاص نه دی، دا په صداقت د الله رب العزت د دین لپاره کار نه دی. دنیا الله څخه ارزش نه لري او دا زموږ عقیده ده چې زموږ د روزي ضامن الله دی. کله چې زموږ د روزي ضمانت خالق د کائناتو، خالق د آسمانونو، خالق د مخلوقاتو کړی وي، نو بیا د تشویش خبره چیرته ده؟ د مبارک پیغمبر علیه السلام ژوند یو وارې مطالعه کړي، هغه سختۍ، هغه ولږې، هغه تندې چې هغوی د الله د دین لپاره ګاللې دي، موږ یې فیصدي هم نشو ګاللی. د هغو د برکته موږ نن لا اله الا الله محمد رسول الله وایو. د هغو له برکته نن موږ په جماعت کې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح وایو. دا همت نه دی، دا ثبات نه دی، دا استقامت نه دی که د دین په کار کې پیسې وې کوم بی او که نه وې بې حیایي ته به بیرته مخه را اړوم. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي.